بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لدي مباركو مجالسو د ایمانی او علمی مجالسو دا سلسله دا الله رب العزت په توفیق سره روانه وه او نن په هغه سلسله کې دا 21 نمبر مجلس دی چې په دې کې به یو څو خاص نصیحتونه کوو خپل ورونو او خویندو ته. هغه نصیحتونه چې کیدی شي په هغې سره د یو مسلمان رور یا د یوې مسلمانې خور ژوند بدل شي او کیدی شي په هغې سره یو سړی د تاوان نه بچ شي په دنیا کې او په آخرت کې. نو دا مجلس موږ د هغه نصیحتونو دپاره خاص کړی دی، خاص نصیحتونه د مسلمان رور او د مسلمانې خور دپاره. او دا نصیحتونه چاڼ کړی شوي نصیحتونه دي، یو څو نصیحتونه غوره کړی شوي دي د وخت او د زمانې په مناسبت سره، او امید دی چې انشاءالله تاسو به زړه ته کوزوئ، ځکه چې دا نصیحتونه د زړه نه دي. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقي الا بالله. په دې سره موږ اصلاح غواړو، څومره چې زموږ وس کېږي دومره موږ د اصلاح کوشش کوو چې زموږ دا معاشره برابر شي، زموږ دا قوم دا برابر شي، زموږ دا ځوانان د غلطې لارې نه الله راواړي او زموږ دنیا او آخرت ښایسته شي. د دې لپاره زموږ دا محنتونه او دا کوششونه او الله دې موږ ته اخلاص نصیب کړي او دا ټک خطا محنتونه دې الله په خپل در کې قبول کړي. نصیحتونه کوم چې په دې مجلس کې دي، اولنی نصیحت هغه دا دی چې کن غریبا او عابر سبیل. په دنیا کې داسې ژوند تېروه چې لکه د یو مسافر په شان یا د یو ناشنا انسان په شان. په دنیا کې ژوند تېروه د مسافر په شان یا د ناشنا انسان په شان. او دا نصیحت موږ د هغه حدیث نه اخیستی دی چې هغه امام ترمذي رحمه الله راوړی دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنکبی، یو روایت کې داسې راځي، یو روایت کې راځي ببعض جسدي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په دې اوږو لاس کېښود او ما ته وی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې عبدالله په دنیا کې داسې ژوند تېروه کأنک غریب، لکه ته چې ناشنا او عابر سبیل یا په لاره باندې تېرېدونکی مسافر. وعد نفسك من اهل القبور، او ځان د قبرونو والو نه شماره، ځان د قبرونو والو نه او په قبرونو والو کې ځان شماره. دا زمونږ ټولو ته دا نصیحت دی چې دنیا د اوسېدو ځای نه دی،
په معنی دې سره چې همیشه د اوسېدو ځای نه دی او نه زمونږ خپل وطن دی، نو بیا مؤمن دپاره پکار ده چې دی په دنیا کې د ژوند چې تیروي نو په دوو حالاتو کې د یو حال مطابق به یې تیروي. یا خو داسې به وي لکه یو ناشنا چې یو علاقې ته راغلی، نو د دې ناشنا انسان بس دقه سوچ او فکر یي چې خپل ځای ته به کله واپس ځم. او یا به مسافري وختي تور ژوند تیروونکی په یو ځای کې شپه ورځ د دې دپاره لنډی یا تیری یي چې خپل ملک ته به ځي او زړه په دغه ملک کې پوخ نه لګوي او بس په خوله باندې دغه خبرې چې یا به سبا ځم او یا به بل سبا ځم او زړه هلته نه لګوي. دغه به د مسلمان حال یي. لکه په دې مسافرو کې خصوصا په دې ملک کې چې کله ته مسافر ته څه نصیحت کې یا ورته څه وې چې داسې وکړه دغه وکړه نو د هغه په خوله یوه خبرې وی اسم سبا اسم سبا ځو. اسم ویې وی دا ملک پردی ملک دی، خپل ملک خو نه دی، دا ځای خو یې خپل نه دی، خو بس یو څو ورځې دي بیا ترې ځو. نو کله داسې وي بعض وایي د پردي ملک څه پته لګي، د پردي ملک څه پته لګي. دقه شان ژوند به په دې دنیا کې تیری چې په خوله دي دا خبرې چې سبا ځم او بل سبا ځم او د دې دنیا څه پته لګي. د دنیا دې ته ویلی کېږي ممر، دې ته مقر نه ویلی کېږي. دا د تېرېدو ځای دی، دا د اوسېدو او د ودرېدو ځای نه دی. په دې ځای باندې صرف زمونږ تېرېده دي، بس صرف او صرف تېرېده دي. کله د یو علاقې نه بل علاقې ته یو پول تللی په اوبو له پاسه، دا خلک په دې پول تېرېږي چې دې بل علاقې ته واوړي بس. خو چېرته څوک هم داسې لیدلی چې په دې پول باندې دیره شوی یا هلته یې ځان ته کټه اچولی توره یې اچولی او پرېوتی دی نه دی. نو ته چې آخرت ته ځې، ته چې آخرت ته ځې نو آخرت ته د هغه وخته پورې نشي تللی چې څو پورې په دنیا باندې په دنیا نه تیر شوی. نو په دنیا چې ته تیر شي نو ته آخرت ته رسي. نو ځکه دې ته ویلی کېږي ممر. د دنیا دا د تېرېدو ځای دی، دا د اوسېدو ځای نه دی. دلته څوک همیشه دپاره پاتې شوی نه دی. هر ځوان پکې بوډا شوی دی او هر بوډا پکې مړ شوی دی او هر نوی پکې زوړ شوی دی او دغه شان زما او ستا دا ژوند روان دی. بله ورځ موږ ماشومانانو بیا ځوانان شو او دغه شان دا سلسله د عمر دا روانه د مخکې تېرېږي، روانه د روانه د یو ورځ به بوډاګان شو. ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. الله وی څومره چې موږ عمر ورکوو د انسان ته نو دومره یې کمزوری کوو په دې بدن کې. او بس دغه یو طریقه د الله رب العزت روانه ده، سنت الله د الله سبحانه وتعالی طریقه ده. دا خلک راځي ژوند تېروي، څومره ژوند چې لیکلی شوی امتحان هغه پرچه ورکوي او بیا مخکې ځي او نتیجه په قبر کې راوځي. نو ځکه یو شاعر وی کن فی الحیات کعابر سبیل واترک وراءک کل اثر جمیل كل أثر جميل فما نحن في الدنيا إلا ضيوف وما على الضيف إلا الرحيل. وی په دنیا کې داسې ژوند تېروه کعابر سبیل، لکه په لاره باندې تېرېدونکی مسافر. واترک وراءک کل اثر جمیل، او په ځان پسې شاته ښایسته ښایسته کارونه پرېږده. دنیا نه چې ته ځې که نه نو په ځان پسې شاته ښایسته کارونه پرېږده. داسې څه وکړه چې خلک دې صفت وکړي، داسې څه وکړه چې خلک دې تذکره وکړي، د خیر تذکره دې خلک وکړي. زه بار بار دې ملګرو ته دا نصیحت کوم او په مخ یې کوم او بیا به هم کوم
چې ژوند که ته دا وایې چې زه ژوند تېروم د ښځې او د بچو دپاره، نو دا ژوند زناور هم تېروي، د څاروي هم تېروي. څاروي هم ګوره د خپلو بچو دپاره خوراک پیدا کوي، زناور هم د خپلو بچو دپاره خوراک پیدا کوي. زناور که ته دا وایې چې زه خېټه ساتم، زناور هم خېټه ساتي. که ته دا وایې زه شهوت پوره کومه، نو زناور هم چې خېټه ډکه کي نو بیا په شهوت پسې ګرځي، د عورت ته شهوت پوره کوي. که دا ستا ژوندي نو بیا خو د هېڅ ژوند نه دی. که دا ستا ژوندي سهار او ماښام، بیا خو د هېڅ ژوند نه دی. ژوند خو هغه ژوند دی چې هغه د الله په بندګۍ کې تیر شي او د نورو خلکو په خدمت کې تیر شي، او داسې څه پکې وکړي چې امت دپاره د خیر یو دروازه او یو لار کوله وکړي، او ته مړ شي سباله او خلک دې ځای په ځای تذکیرې کوي. ته سباله مړ شي په حقیقت کې خو بیا هم ژوندی د خلکو په زړونو کې تذکیره دې پاتې شي، یادونه دې پاتې شي. خلک د وخت په وخت یادوي چې الله دې وبخي، الله دې وبخي. په دې ګوره څوک نه یادوي چې بچو له ښه ټیټ مزدوري کوله، که نه یادوي دي. یو سړی د بچو له ټیټ مزدوري کوله، موږ له څه سم خیال دی؟ یو سړی د ښځې ډېرې وي او شهوت یې خپل پوره کړی، موږ له څه؟ یو سړی دی د امت دپاره لګیا و، یو سړی دی د قوم دپاره لګیا و، یو سړی د ملک دپاره لګیا و چې دا ملک د مسلمانانو ترقي وکړي، چې دا ملک د مسلمانانو مخکې لاړ شي، دا قوم د مسلمانانو ترقي وکړي، د مسلمانان په دې دین باندې پوه شي، په دې دنیا باندې پوه شي. په دې هم الله اجر ورکوي چې کله اراده دې نه یې کوي. ځکه بعضو علماو دا خبره کړې ده، دا یو فایدهمنه خبره ده چې حدیث کې دا راځي چې کله انسان مړ شي د ده عمل بند شي، سوای د دریو خبرو نه چې د هغې اجر په ده پسې روان وي. یو پکې دی او علم ينتفع به، هغه علم چې خلک ته فایده اخلي. نو ښکاري داسې والله عالم چې په دې کې دنیوي علم هم داخل دی، خو په شرط دی چې نیت یې برابر و، نیت یې د الله دپاره و، نو بیا پکې دنیوي علم هم داخل دی. لکه یو سړی دی ډاکټر شوی دی دې دپاره چې مسلمانانو ته ډاکټري وښیي او په مسلمانانو کې ډاکټران ډېر شي. یو سړی د انجینیر دی چې مسلمانانو ته انجینري وښیي، د دوی لپاره لارې کولو کړي دي او درسونه یې کولو کړي دي او سکولونه یې کولو کړي دي او یونیورسټیانو کولولو کې مرستې کړي دي او ډېرې منډې وهلي مسلمانانو لپاره چې دا امت مخکې شي، چې دا امت د نورو امتونو مقابله وکړي، چې دا امت الله ښه عزتمند کړي او ښه زور ورله ورکړي، نو انشاءالله دې کس ته به هم الله اجر ورکوي. ما خبره دا کوله چې داسې ژوند تېر کړه چې شاته دې څه پاتې شي؟ تذکیره دې شاته پاتې شي، یاد دې پاتې شي. یعنې ډېر په اربونو، په زرګاو، په لکاو خلک راغلي دي او ته دې څوک یادوي هم نه. خو کومو خلکو چې د امت دپاره کوم خدمات کړي دي د دین خصوصا، هغه ژوندي دي اوس هم د خلکو په سینو کې، د هغوی تذکیره اوس هم شتي د خلکو په ژبو باندې، خلک یې یادوي. دغه شان د امت دپاره څه وکړه، سوچ خپل غټ ساته، وړوکی سوچ مه ساته. غټ سړی غټ سوچ ساتي، اوچت انسان اوچت سوچ ساتي. چې کمزوره غونته کي دی لږ غونته کې منډه وایي، بس د ده سوچ ده کوي. لکه اوس کمزوره انسان چې د کمزوري انسان دا سوچي چې زه به دا خېټه دا به څنګه کوم، فقط مخې ته خبره ودرېږي، بس دا د کمزوري انسان سوچ دی. د غریب دقه منډه ده، بس زه به کلي ته څنګه یو 500 ریاله، یو 1000 ریاله، یو 2000 ریاله لګم، بس په دې باندې د خبره ټوله ودرېږي. د ده ټوله قصه ابتدا انتها ختم. چې کوم دروند سړی یا موږ به داسې وایو چې کوم غټ سوچ والا سړی، نه، هغه دا وایي زه به کور ته پیسې څنګه لېږم او د دې سره به
په څومره یتیمانانو باندې به دې میاشتې له څومره خرچه کومه، زه به صحیح د خپلو بچو د رزق هم ګټم، خو په دین باندې به څو لګوم په دې میاشت کې. جومات جوړېږي زموږ په کلي کې په علاقه کې، هغې له دومره پیسې ورکول غواړي. مدرسه د جامعه د زموږ په علاقه کې هغې له دومره پیسې ورکول غواړي، د الله په لار کې لګول غواړي، کونډه دی، یتیم دی، او داسې پسې بیا ځه. دا د غټ انسان د غټ انسان سوچ دی. دغه سوچ وړوکی نه دی، صرف په مزدورۍ او د کور په خرچه نه ختمېږي، د هغه سوچ ډېر مخکې دی. زه به په څه طریقې سره دین زده کوم، زه به په څه طریقې سره خپل کلي والو ته، خپل علاقې والو ته، خپل ملک والو ته دین بیانوم، زه به څنګه هغوی په قرآن او حدیث باندې پوه کوم، زه به څنګه هغوی د الله او د الله د رسول په وینا باندې پوه کوم، زه به د توحید څنګه خپروم په خپل علاقه کې، زه به د سنتو د تابعداري دعوت په خپل علاقه کې څنګه ورکوم. داسې یو هم، یو غم، یو سوچ پکار دی. زه نه وایم چې داسې به په موږ کې ډېري، هسې صحیح د ښه ګمان خو ساتو، خو بس خبرې حقایق دي. زه وایم چې داسې به په موږ کې ډېر لږي شتي. لکه ما داسې ملګري لیدلي چې د هغوی سره دومره سوچ دی د دعوت، دومره سوچ چې هغوی پوره میموري کارډ یې د علماو هغه تقسیموي، او بیا دومره خوشحاله شي، دومره خوشحاله چې کله ویني چې یو کس ته الله هدایت وکړو، نو ته به وایي چې لکه ده باندې چې د جنت زیری شوی دی، دومره خوشحاله. دغه اوچت انسانان دي. زه تاسو نه تپوس کوم، کوم چې ناست دي او کوم چې زما د بیان اوري او کوم چې ویني، ته په واټساپ باندې څو کسانو ته بیان یوه ورځ لیږي؟ کوم یو په تاسو کې دعوت کوي؟ څو کسانو ته ته دعوت مخکې لیږي چې الله ورته هدایت وکړي؟ تا چا له د اوسه پورې میموري کارډ اخیستی دی، ډک کړی دی وله؟ ته د اوسه پورې چېرته څوک درس له بیان له راوستی دی؟ حقیقتونه یې ځان له جوابونه ورکوي. نو زه خو حالات اینم د هغې مطابق زه لږ خبره کوم. تا څوک ملګری کړی په خپل کلي کې؟ تا د توحید دعوت چاله ورکړی؟ تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دعوت چاله ورکړی؟ تا څومره ځوانانو ته ویلي چې نشې مه کوئ؟ لږ حساب وکړئ ځان سره. تا څومره ځوانانو ته ویلي چې مونځ اودس کوئ؟ څومره کسانو له یې دعوت ورکړی دی چې دروغو نه ځان ساتي او ښایسته اخلاق ساتي؟ دا چا ته دا ویلي؟ څومره خلکو ته ویلي؟ څومره خلکو له یې دعوت ورکړی؟ کیدای شي نتیجه صفر. نو ته یې څه بیا څه کې به یې دنیا کې؟ څه دپاره راغلی؟ تاسې ده تپوس کړی چې دنیا ته څه دپاره راغلی؟ ته څه کې به یې دنیا کې؟ خوراک او څښاک؟ خوراک او څښاک خو ځناور هم کوي. بچي پیدا کول دا خو د ځناور هم پیدا کېږي. د ښځې سره میلاوېده کې دا خو ځناور هم کوي. ته څه کې په دې دنیا کې؟ د الله بندګي نشتي، د الله د دین طرف ته دعوت نشتي، د الله د دین دپاره منډې نشتي، توحید نشتي، د پیغمبر تابعداري نشتي، د هغې طرف ته دعوت نشتي. دا سړی کوي په دنیا کې څه؟ زه خو دې ته حیران یم. راغلی دنیا ته د څه دپاره یې ونښتې مونږ په څه کې یو؟ هسې دا مې دغه شاعر دغه شعر وضاحت کوي: واترك وراءك كل اثر جميل فما نحن في الدنيا الا ضيوف وما على الضيف الا الرحيل. څه ناشنا خبره یې کړې ده. وایي موږ په دنیا کې نه یو مګر د میلمنو په شان، او میلمه به لازم به ځي. تاسو داسې میلمه لیدلی چې پوخ پروت وي؟ نه. که ډېر وخت هم تېر کړي، هفته دې تېره کړي، میاشتې کال دې تېر کړي، او بیا به ځي. میلمه دی. دغه شان موږ میلمانه یو. حدیث کې راځي، امام احمد ابن حنبل رحمه الله راوړی، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه قد أثر في جنبه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو چټۍ باندې پروت و، ډډه یې لګولې وه. نو چې کله راپاڅېدو نو هغې وله په دې ډډو کې هغه نښې پرېښودې وې، په دې ډډو کې هغه نښې وې. نو عمر ابن خطاب ورته وی یا نبی الله، ای د الله پیغمبره، لو اتخذت فراشا اوثر من هذا، د الله پیغمبر وی که داسې ځان له ښکلې مزېداره طلایي دي، د دې نه مزېداره طلایي دي ځان له جوړه کړې وه پسته نرمه، نو دا اوس وګوره ستاسو په دې اړخونو کې او ستاسو په دې سیډونو کې دغه د هغه نښې د چټایي هغه یا د پوزکي هغه پرتې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي مالی ولدنیا، زما د دنیا سره څه کار دی، زما د دنیا سره څه کار دی او د دنیا زما سره څه کار دی. ما مثلي ومثل الدنيا، زما او د دنیا مثال داسې دی الا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. زما مثال د مسافر دی چې هغه روان دی په اوږد سفر باندې او په یو ځای کې یې څه ولیده، ونه یې ولیده، نو د دې ونې د سوري لاندې څه وخته پورې کېناستو، څه ساعته پورې کېناستو او بیا یې پرېښود ولاړ. سبحان الله، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی هغه ونې د سوري نه، خو موږ یې عبرت نه اخلو، زموږ د زړونه څومره سخت شوي دي. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه چې ویلي وقت شان چې زه یو مسافر یم، عمر بن خطاب ته وی زه مسافر یم، د ونې په سوري کې څه وخته پورې ناست یم بیا به ځم. هغه قسم شی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی، څه وخته پورې ناست بیا تللی. دغه شان زما او ستا حال دی. موږ ټول مسافر یو د چا طرف ته؟ د الله طرف ته او د آخرت طرف ته روان یو. او مسافر چې کله هم په لاره تېرېږي او یو ونه ویني او دغه ورځ د ګرمۍ ورځي او د دې ونې سوری مزداري، نو ستاسو څه خیال دی چې دی د دې ونې لاندې ځان له کور جوړوي؟ څه کوي؟ یو وخت تېروي بس، څه وخته پورې کښېني. نو ځکه شاعر وایي ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. دنیا د اوسېدو ځای نه دی، دلته صرف خلک توخه جمع کوي د آخرت دپاره، بس دې دپاره خلک راغلي دي. او یو لوی سفر موږ ته پروت دی، یو لوی سفر د آخرت موږ ته پروت دی. موږ راغلي دي دنیا ته صرف دې دپاره وي چې د هغه سفر دپاره توخه تیاره کړو، د دې سفر نه فارغېده او په هغه غټ سفر باندې وته. بیا ډېر غټ سفر دی، ډېر غټ سفر دی هغه، د هغې دپاره توخه. ما مخکې تاسو ته دا یو مثال هسې ذکر کړی و، په مثال کې که یاد وي تاسو ته ما یو بیان کې عثمان بن عفان رضی الله عنه تذکره کړې و. خو اوس په عامه خبره وکړو، داسې به ووایو چې یو سړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې د هغه دور ته د هغه د وفات نه څه وخت بعد یو صحابي وفات شوی، او موږ به داسې ووایو چې زه د اوس د هغه په قبر کې په برزخ کې 1400 کاله وشو. سوچ کوئ دی ته برزخ کې څو کاله وشو؟ 1400 کاله، او لا مخې ته نور پاتې دي، مخې ته لا پته نشي نور چې څومره کاله به نور دی په برزخ کې تېری او بیا آخرت دی. دا څومره اوږد سفر دی. د دې دپاره تا دکه ټک خطا مونځ او دست پته وړی، ټکې ته یې ډډه لګولې وناسي. ځکه ابو هریره رضی الله عنه په شان انسان چې کله به دا مرګ رعایت کو په ژړا به شو او دا قبر به ولیدو په ژړا به شو. ملګرو به ورته ولې وي ته چې دا قبر وینې په ژړا شي، مرګ رعایت کو په ژړا شي؟ وایي ژاړم په دې چې سفر اوږد دی او سامان راسره لږ دی. د ابو هریره په شان انسان دا وی ما سره سامان لږ دی، تا سره څه سامان دی؟
که زه تاسو له 2 منټه درکړم چې ځان سره سوچ وکړئ څه سامان دی آخرت. د اوږد سفر له څه وړي؟ پیسې درسره شتې؟ مزدوري چې دې کړې ده هغه به په کار راشي؟ صرف مزدوري او مزدوري. که نه یو سړی وایي چې زما بچي ډېر دي او کور مې 3 چته دی، اوس دا مقابلې روانې، کور 2 چته او 3 چته 18 کمرې کور دی زما وایي. ښه نو بیا د هغې نه بعد 18 کمرې کور، د هغې نه بعد مرګ. یو سړی وایي 1/2 کیله زما دی، ښه د هغې نه بعد 1/2 کیله ستا شو، د هغې نه بعد څه دي؟ مرګ. یو سړی وایي خاني زما ده، د هغې نه بعد مرګ. د یو ملک وزیر اعظم شوې او صدر شو او باچا شو، د هغې نه بعد مرګ. د مرګ نه بعد تا څه تیر کړي؟ کومه توښه ما ورته تیاره کړې ده چې هغې باندې ډاډی وو او داسې مطمئن ژوند تېرو چې اوجي زه برابر یم؟ کومه توښه ده تا سره؟ ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه به وي، امام بخاري دا روایت راوړی دی معلقا، وی ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الآخرة مقبله. علي بن ابي طالب وی دنیا ګورې روانه ده، شا کړې ده موږ ته، او آخرت را روان دی مخه کړې ده موږ ته. زموږ دا مطلب دی چې موږ نور هم که څه په دې دنیا کې یعنې ورننوځو به عمر پاتې، دنیا زموږ نه روانه ده. موږ په یو سفر باندې یو، اوس موږ په سفر باندې، ما وایي که نه دنیا سفر دی، د ونې لاندې سړی لکه دمه کې کښېني. موږ اوس په یو سفر باندې راوتي یو، سفر د الله طرف ته دی، هغه سفر د الله طرف ته دی. د مور د خېټې نه راوته او زما او ستا سفر سټارټ دی د الله طرف ته. چا لږ سفر کړی، چا ډېر کړی، او دا درته م ووایم د چا لږ سفر پاتې دی او د چا ډېر پاتې دی. کیدای شي موږ کې د بعضو کسانو ته د ورځو په اندازه سفر پاتې او الله سره ملاقات شي، او کیدای شي د هفتې په اندازه باندې، کیدای شي یو څو میاشتې، کیدای شي کلونه، یو څو ځله، بیا څه؟ مرګ. نو څه به وایې الله ته؟ سرې تیر کړي؟ که ته به ورته دا وایي چې الله دنیا خو مې ډېره ګرمه وه او دنیا مې ډېره ټیټه، خوبونه مې ښه کول او ښه ښکلی تجارت مې و، لوی کاروبار مې و، ډېر بچي مې و، دا به وایې الله ته؟ الله تعالی تپوس کوي چې د هغه دپاره دې څه کړي دي، څنګه بندګي دې کړې ده، څومره دې کړې ده، په څه طریقه دې کړې، دا تپوسونه به ځنې کېږي. نو بیا مخکې علي بن ابي طالب رضی الله عنه وایي ولكل واحدة منهما بنون، او د هر یو خپل بچي، د دنیا هم بچي شته او د آخرت هم. فکونوا من ابناء الآخرة ولا تکونوا من ابناء الدنیا. او تاسو شئ د آخرت بچي او مه کېږئ د دنیا بچي. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نن عمل شتي او حساب نشته، او سبب حساب به به عمل نه. نو فکونوا من ابناء الآخرة، د آخرت بچی شه. بس دا درته زما نصیحت دی، زما د دې اولني نصیحت خلاصه دا ده چې د آخرت بچی شه، د دنیا بچی د ځان نه مه جوړوه. که چېرته ته سحر مونځ په جومات کې کوې د جمعې سره، نو فانت من ابناء الآخرة، ته د آخرت د بچو نه. که تا نه دا ضایع کېږي، ته د دنیا د بچو نه. که چېرته ستا هم او غم هغه ټول دقه یي چې دنیا او دنیا، پیسې او مزدوري او پیسې او مزدوري او غټ غم او سوچ او فکر یې دقه یي، فانت من ابناء الدنیا، ته بیا د دنیا په بچو کې. او که چېرته ستا آخرت هغه دې لوی غمي، د ټول نه غټ غم ستا آخرت وي، نو بیا خوشحاله شه ته د آخرت په بچو کې. نصیحت هم دقه دی ټولو ته چې د آخرت بچي شئ
او د آخرت دپاره څه وکړي. او صرف په دې باندې هم کار نه کېږي چې زه د آخرت بچی یم او ډډه مې لګولې ده ناسې. نه نه، دا وخت چې کوم روان دی دا ګوره بیا نه راځي. دا کوم وخت چې روان دی دا بیا نه راځي. ځکه شاعر وایي نسیر إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام تعد قلائل. شاعر وایي منګه هر وخت چې دی نو مرګ ته نږدې کېږو، روان یو. څومره چې وخت تېرېږي نسیر إلى الآجال، نو موږ هم هغه نیټې ته د مرګ هغه نیټې ته نږدې کېږو. او دا ورځې زمونږ ختمیږي، رالنډېږي، دا ټولې مرحلې دي. نو د دنیا نه لاړ شه بزاد من التقى، او د ځان سره توخه د تقوا ویسه. نو دا ورځې ستا چې دي وي دا یو څو دي تعد قلائلو، په دې دنیا کې ستا د ورځې یو څو دي چې هغه ډېرې لږې دي. وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يطويه باليوم والشهر يبيت ويصبح كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا من القبر. د دنیا داسې مثال له یو شاعر ډېره ناشنا خبره کړې چې یو سړی په یو څاروي باندې سور یو رواني، یو سړی په اوښ باندې سور دی. نو دغه شان موږ د دې عمر په ملا باندې سواره یو او په سفر راوتي یو، خو سواره په څه باندې؟ د عمر په ملا. نو دې څه مطلب شو؟ په دې مسوک پوه کېدای شي بله څه خبره. څنګه چې دغه سفر کوي دا دغه رنګې د عمر دا هم په سفر دا یو هدف دی چې هغه ته موږ رسوي. دا خبرې ستاسو ټولې صحیح دي، بارک الله فیکم. او دلته یو اهم پوینټ دی، ته د عمر په ملا باندې څه سوري. څنګه دا سورلی چې تا سره یې دا همیشه نه یې که نه، نو یو ورځ بیا د سورلۍ څه شي ختمه شي که همیشه وي. دغه شان په دې عمر باندې چې ته سورې او روان یې، دا عمر هم یو ورځ ختم شي. او وایي چې یبیت ویصبح کل یوم ولیلة بعیدا عن الدنیا قریبا من القبر. څومره چې زما او ستا په دې ژوند کې ورځ تېرېږي یا شپه تېرېږي، نو د دنیا نه لرې کېږو او قبر ته نږدې کېږو. درته زه ویم ګورې چې څومره قیمتي خلک او ښایسته خلک د دنیا نه په دې کال دوو کې لاړو. او اوس هم زموږ په دې علاقو کې په مخه تاسو به اورئ مرګونه ډېر شوي دي، بیماریانې دي او خلک مري. ما ورته ګورې څه لیکل نه دي راوړي چې موږ به همیشه دپاره پراته یو. ورځ او شپه تېرېده، ما ورته د دنیا نه لرې کېږو او قبر ته نږدې کېږو. ما ورته د دنیا نه لرې کېږو او قبر ته نږدې کېږو. پرون یو کس ما ته میسیج وکړو او د یو خپل دپاره وایي دعا کوه. نو ما مړي چې مشر سړی وایي، ما څنګه سو؟ وایي 18 کاله عمر یې و، 18 کاله عمر یې و. روژه ماتې وکړو او بیا قرآن مراجعه کوله تراویحو دپاره، ځکه چې قاري و د قرآن تراویح به یې کولې، د هغې دپاره یې مراجعه وکړله. مراجعې دوران کې ووایي چې یاره طبیعت مې ښه نه دی. بس کېناستو، څنګه کېناستو، ډډه یې ولګوله، ساعت یې ووتو. 18 کاله. او زمونږ موږ وایو لا عمر شپېته کاله او اویا او اتیا، موږ به بوډاګان کېږو، موږ به امسا باندې به ګرځو، موږ به سپین ګیري کېږو، موږ به کمزوري کېږو، د هغې نه بعد به دنیا نه ځو. نو ډېر حیران شوم. 18 کاله ملګري ته خو ما دا خوش قسمته دی،
ځکه چې قاري د قرآن او د 13 کالو په عمر کې هغه تراویح پړاوی او د قرآن مراجعه یې کوله، دا خو به ډېر اوچت انسان دی. او بل چې عمر څومره لږي، دا طریقه ده د مسلمان چې څوک ویني عمر یې کم وي نو وایي ده به ګناهونه زمانه کم کړي، او چا عمر چې د ډېر نو څه وایي وایي ده به نیکیانې زمانه ډېرې کړي، نو باید ده به ګناهونه کم کړي. خو بلوغ چې بالغ شوی ده خو یو څو کاله یې تېر کړي دي، الله به یې وبخي انشاءالله. خو مسله زمونږ ده چې زمونږ سره به ګوره څه کېږي، زمونږ به څه انجام وي، څه نتیجه به وي، الله اعلم. الله دې رحم وکړي. نو اولنی نصیحت زما څه شو؟ دنیا کې د مسافر په شان ژوند تېروه یا د یو ناشنا تېرېدونکي په شان. او که بل طریقې سره وی نو نصیحت دا شو اولنی چې شه بچې د آخرت او مه کېږه بچې د دنیا. دویم نصیحت زما ټولو ته دا دی، هغه ټولو وروڼو او خویندو ته چې اغتنم الصحة والفراغ، د دې د صحت او فارغه وخت غنیمت وګڼه. د صحت او فارغه وخت دا غنیمت وګڼه. عبدالله ابن عباس روایت ته په صحیح بخاري کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دو نعمتونه دي چې ډېر خلک د هغې په باره کې په دوکه کې واقع دي. دو نعمتونه دي چې ډېر خلک د هغې په هکله په دوکه کې دي، الصحة والفراغ، روغ بدن او فارغه وخت. ډېر خلک په دې کې دوکه شوي دي. دوکه شوي معنی څه ده؟ پیدې ترې نه ده اخیستې، او یا دا سوچ یې کړی دوکه شوي دي په دې معنی سره، تاوان یې په دې دغه سره کړی چې دا به همیشه وي. تاوان یې داسې کړی دی چې دا سوچ و چې دا به څه وي، دا به همیشه وي. ځکه ابو عصماء محمد بن احمد السجستاني رحمه الله وی انبأنا خير بني آدم وما على احمد الا البلاغ الناس مغبونون في نعمتي صحة ابدانهم والفراغ. وی د آدم په بچو کې غوره انسان چې دی محمد صلی الله علیه وسلم یادوي، وی هغه دا خبره موږ ته کړې ده چې خلک په دې دوو نعمتونو کې ډېر په دوکه کې پرېوتي دي، الصحة والفراغ، روغ بدن او فارغه وخت. امام ابن الجوزي رحمه الله ډېره ناشنا خبره کړې، ډېره فایدهمنه خبره. هغه دا وی امام ابن الجوزي وی کله انسان صحیح یعنی بدنی صحیح روغي ولا يكون متفرغا للعبادة، خو عبادت ته فارغه نه وي، مشغولي د ژوند هغه اسباب او هغه رزق لټي او منډې تړلې، یو ځای ته ځي او بل ځای ته ځي. او کله داسې چې فارغه وي خو صحت یې روغ نه وي، نو کله چې یو بنده دپاره الله د دواړه نعمتونه راجمع کړي، روغ صحت او فارغه وخت او بیت هم دې فایده وانخلي، نو فذاک الغبن، دا اکا تاوان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی. یو سړي سره دواړه نعمتونه دي، یو سړي سره روغ بدن دی، یو سړي سره روغ صحت دی او فارغه وخت دی، او دې ته بیا هم فایده نه اخلي. د دې نه لوی تاوان بل کم یو دی، ما ته ووایه زه دا فایده ګورې دیني که دنیوي؟ دینی فایده ته مراد، دین ته پې ځان نږدې که. فارغه وخت او روغ بدن، نن چې په دې ته کوم عبادت کولی سبا یې نشي کولی. موږ ته په خپله محسوسېږي، موږ ته په خپله محسوسېږي. یعنی ما ته دا خبر محسوسېږي مخکې چې به درس کې کوم څومره اوږده اوږده درسونه به ما کول، هغه به ما ته
څه ګرانه نه وه. اوس چې څومره دا وخت تېرېږي سړي ته خبره لږ ګرانېږي. خو بیا هم په نسبت د هغه مشرانو چې د هغوی عمرونه د 40 نه وړېدلي 50 نه 60 نه د هغو په نسبت اوس هم الحمدلله ډېر ښه یو. خو حالات به دقې شان رواني او ورو ورو به موږ کمزوري کېږو. اوس چې زه څه کولی شم دا سبا زه نشم کولی بیا، او سبا چې څه کولی شم هغه بل سبا نشم کولی. زما ټولو ته دا د زړه د کومې نه نصیحت دی چې نن چې کوم زور تا سره دی دا ګورې سبا نشتی. که ته دا وایې چې سبا هم زه اودس کوم، سبا تا سره دا زور نشتی. که ته دا وایې چې سبا نه به علم زده کوم، سبا نه به درس کې برابر کښېنم، او سبا نه به درسونه هم کوم، او سبا نه به کتاب مطالعه هم شروع کوم، سبا نه به علم هم زده کوم. سبا ستا دا زور نشتی. هسې خبرې مه کوه، هسې زړه مه خوشحاله وه. نن چې کوم زور دی دا سبا نشتی. ولې انسان په اولنۍ مرحله کې سبق وایي؟ خیال هم دی که نه؟ ولې انسان په اولنۍ مرحله کې سبق وایي؟ که هغه دیني ده او که هغه دنیوي. ولې؟ نه، که داسې تعبیر وکړي چې دغه ټیم کې چې د ده د بدن سره کم صلاحیتونه او کمزوري هغه سبا بیانوي. که موږ داسې وایو چې د تعلیمي مرحله لږه به لیټ کړو او چې 20 کالو ته رسي بیا دې سبق زده کول شروع کوي، دی هغه شان نشي زده کولی څنګه چې یو ماشوم زده کوي. د 20 کالو په عمر کې چې کوم سبق زده کېږي او کوم علم زده کېږي هغه شان بیا د 13 کالو په عمر کې نه زده کېږي. د 13 کالو په عمر کې چې کوم زده کېږي هغه شان د 40 کالو په عمر کې نه زده کېږي. دا قانون ځان سره یاد کړه. او عجیبه خبره دا ده دې خلکو چېرته په دنیا کې سبا بل سبا ونه کړه، خو دین کې سبا بل سبا کوي. دا کوم ځوان چې واده کوي واده ته سم خوشحاله وایي سبا به یې وکړو. مني؟ نه مني. دا مزدوري نن پرېږده زه سبا به یې وکړو. مني؟ نه مني. بلکې دا بعض پکې یو بل ته نصیحت کوي وایي اوس وخت د مزدورۍ دی، اوس یې کولی شي. اکثر مور پلار دا چې خصوصا کوم داسې دنیا والی هغوی دا نصیحت ډېر کوي اوس ځوانۍ کې اوس ځاله دنیا وکړه، اوس دا وکړه او دغه وکړه واده وکړه او پیسې جمع کړه. اوس یې کولی شي بیا یې نشي کولی. دا خبره د هغوی صحیح ده چې اوس یې کولی شي بیا یې نشي کولی. خو زه درته نصیحت لږ بدلوم او دا درته وایم اوس چې کومه دینداري کولی شي دا بیا بله ورځ نشي کولی. دا یقیني خبره ده. نن که تاجر توفیق درته میلاویږي ویې که، که نفلي روجې نیوی شي ویې نیسه، که علم زده کولی شي زده یې که، که د علماو په مجالسو کښېناستی شي کښېنه، که کتابونه یادولی شي یاد یې که، که قرآن یادولی شي یاد یې که. سبا بیا داسې طاقت به ستا نه وي. دا بدن همیشه روغ خو نه وي. بلکې دا پرېږده سبا چې عمر تېر شي خو جدا مسله ده. کېدی شي په دې ځوانۍ کې داسې حادثه راشي چې دا بدن کمزوری شي. کېدی شي که نه شي. اکسیډنټ وشو، د چا سره جګړه وشوه په هغې کې ولګېد، بل څه مسله وشوه، ګردو مسله ورته راغله، د زړه مسله ورته راغله. ځوانانو ته دا مسلې راغلي. نو بیا کښېنه بس صرف په بیا د لاسونه مروړې را مروړې بس. چېرې ارمان ما هغه وخت کې بدن مې ډېر مزېدار و، ډېر روغ و چې د دینداري مې کړی وی نو، چې د الله د بندګي مې ډېره کړی وی نو د دې وخت نه مې فایده اخیستی وی. بیا به ګورې دا موقع نه وي. دغه شان دا وخت چې کوم تا سره دی فارغه، سبا ګوره د دې وخت هېڅ پته نه لګي. نن وخت شتي دا وخت په خوبونو کې، په ټوغو ټقالو کې، په لوبو کې مه تېروه. دا وخت د الله په بندګۍ کې تېر کړه. یو منټ، یو سیکنډ ورب الکعبه سبا ورپسې ارمان کې. زه تاسو نه تپوس وکړم هر تېر شوي وخت په سړی ارمان کوي که نه کوي؟ هر تېر شوی وخت مزېدار وي که نه وي؟ بلکې ډېر لرې مه ځئ. پرونی وخت مزېدار نه و؟ پرون ښه ښکلی وخت
خو چې اوس یو سړي ته وویلی شي چې بس دیزي پورې ستا ژوند و بس ده به څه ارماني چې د پرونی وخت مې په عبادت کې تیر کړی هغې نه مخکې مې د الله بندګي کړی ټول به ستا دقه سوچي چې کله تا ته پته ولګي چې زما ژوند نور ختم شو امام بیهقي حدیث راوړی دی شیخ الباني صحیح کړی دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی مشهور حدیث دی اغتنم خمسا قبل خمس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړي ته وی نصیحت کو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لرجل وهو يعظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ته دا خبره وکړه څه ورته کو نصیحت یې ورته کو ورته وی اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه چا ته یادي د پنځه عجیب خو پنځه نه ته یادي ځواني د بوډاوالي نه مخکې فراغت د مصروفتیا نه مخکې صحت د بیمارۍ نه مخکې مرګ مخکې د ژوند نه او مالداري بارک الله فیک دا حدیث چې ته موږ نه دی ویلی دا پکار یې ټولو ته یاد اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه څه ناشنا نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی وی شبابک قبل حرمک ځواني د بوډاوالي نه مخکې ځواني کې هغه زور زما او تاسو رښتي چې هغه ګوره بیا بوډاوالي کې نه ګورې هغه زور بیا په هغه ټیم کې ورته بیا پته ولګي چې څه حال زه به کله نه کله زمونږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووري الله دې جنتونو کې د هغه مېلمستیا وکړي کله نه کله به زه د هغه سره په پوړو کوزېدم یا به ختم نه به ورو ورو وختو یې زنګنانو تکلیف وته نو بیا به ما ته وکتو وبیا خندل وي هسې ته به هم سوچ کوې چې زما د پلار سر ورو روان دی دیکې خوري خو دا وخت به راشي بیا به تا ته به خپله پته ولګي نو موږ ته اوس دا نه محسوسېږي چې یاره هغه وخت کې یاره نه نه ځواني ده ځواني خو دا ځواني د هر وخته پوره خو نه وي که نه دا ځواني هر وخته پوره خو نه ده که همیشه ده ځواني یو وخت به دا هډوکي دردونه شروع کړي دا نظر به کمزوری شي دا حافظه به کمزوری شي بیا به درته مسلې نه یادېږي خبره به په ذهن کې نه کښېني کمزوری به شي بلکې داسې حد ته سړی ورسي دا مشران چې کوي دوی ګوره د هغه یو مانځه دپاره هم اودس ډېر په مشکله ټینګ کړی لکه دا مشرانو کې داسې ډېر دي چې اوس مازدیګر مانځلی اودس وکړو د مازدیګر د مانځه د ختمېدو پورې د اودس ډېر په مشکله را ټینګ کړی غریب دومره دا بدن بیا کمزوری شي نو ته څه که هغې ته به انتظار ناسي که هغې ته به انتظار ناسي نو بیا ښه په لوی تاوان کې بیا پروت وي دغه شان وصحتک قبل سقمک او روغ بدن د بیمارۍ نه مخکې دې باره کې یوه خبره وشوه وغناک قبل فقرک او مالداري د غریبۍ نه مخکې وغناک قبل فقرک او مالداري د غریبۍ نه مخکې دا غنیمت وګڼه نن د سره څه پیسې شتې وي لګوه سبا هېڅ پته نه لګي هېڅ پته ګورې سبا نه لګي دا مال پښتانه وایي که نه د لاس خیری دی نن یي سبا نه او بیا به ډېر ارمان وکړي نن چې در سره کم مال دی دا نن تا سره دی او ویې لګوه او حقیقي معلوم ستا دقه دی کوم چې ته د الله دین دپاره لګې حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د آدم بچی وایي چې مالي زما مال او ستا خو ستا په مال کې درې خبرې ستا دي ستا حقیقي مال هغه په درې قسمه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه نه یم ستا حقیقي مال په څو قسمه دی درې چې تا وخوړو دقه ستا حقیقي مال ولې وخوړو یقیني خبره ستا مال ولې خوړو دا کومه چې دی اغوستې ده دا حقیقي ستا مال دی یقیني ستا مال دی او کوم چې دی مخکې لېږلی د قیامت ته د الله په دین دی لګولی دا حقیقي ستا مال دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین علاوه وارثانو ته پاتې دی څه ناشنا نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې موږ ته کړی څه ناشنا نصیحت دم د قشن دا درې قسمه ستا مال دی بس
کوم چې دې وخوړو دا ستا مال و فایده دې ترې واخېسته دا کومه چې دې اچولې ده دا کومه جامه دا ستا مال دی کوم مال چې دې په دین ولګو او مخکې دې ولګو آخرت ته دا ستا مال دی ځکه چې تا ته به اجر میلاویږي د دین علاوه مالي مه کوه چې زما مال او زما مال د هغې نه علاوه ستا څه مال دی خو مړ به شي او پاتې به شي وارثانو ته یعنې څه چې تا وخوړه وادي چوله دا ستا مال ښایسته ژوند دې تېر کو دقه ستا مال او کوم چې د آخرت دپاره ولګو دقه ستا مال باقي مال چا دی هذا وارثان وفراغك قبل شغلك او فارغ وقت خپل د غنیمت وګڼه مخکې دې نه چې مصروفه شي وحیاتك قبل موتك او ژوند د مرګ نه مخکې الله اکبر ژوند د مرګ نه مخکې دا پنځه خبرې نه دي دا پنځه د دې قدر او قیمت هله سړي ته معلوم شي چې کله لاړې شي دا پنځه خبرې چې کله لاړې شي که نه نو هله سړي ته څه معلوم شي قدر و قیمت ذکا محمود الوراق رحمه الله وی بادر شبابك أن تهرما وصحة جسمك أن تسقما وأيام عيشك قبل الممات فما قصر من عاش أن يسلما ووقت فراغك بادر به ليالي شغلك في بعض ما فقدر فكل امرئ قادم على علم ما كان قد قدما دقه نصیحت یې کړی چې دې پنځو خبرو نه فایده واخله دا پنځه خبرې چا ته یادېږي خو په ترتیب به راته بیانوي نه اوس هم چا ته یادېږي نه ځواني مخکې د بوډاوالي نه مالداري مخکې د غریبۍ نه روغ بدن مخکې د بیمارۍ نه مرګ مخکې د ژوند نه که نه ژوند مخکې د مرګ نه ژوند مخکې د مرګ نه مرګ ته څنګه غنیمت ګڼې ژوند مخکې د مرګ نه فارغه وخت مخکې د مصروفه کېدو نه بارک الله فیک او سبحان الله د الله سبحانه وتعالی د رحم او کرم ته وګوره چې په دې فارغه وخت کې دې کوم عمل کوو په دې ځوانۍ کې دې کوم عمل کوو په مالدارۍ کې دې کوم عمل کوو روغ بدن چې دې او کوم عمل دې کوو او بیا وروسته کمزوری شوې یا بوډا شوې یا بیمار شوې یا غریب شوې او یا مصروفه شوې الله دې له بیا هم اجر پوره درکوي د هغه عمل دل الله اجر دی خو شرط پکې څه دی چې هغه وخت کې کړی لکه بعض نیم ته چې دا حدیث واوري هسې خوشحاله شي لکه مطلب یې دا دی چې موږ به بوډاګان شو او د تهجدو اجر به موږ ته میلاوي نه تهجدو اجر چا ته میلاوي چا ولي کړي حدیث کې د راځي امام بخاري راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا چې کله یو بنده بیمار شي یا په سفر باندې وځي کتب له د ده دپاره لیکلی کېږي اجر او عمل داسې لکه څنګه چې دی مقیم او صحیح و دی چې کله په خپل ځای کې و په سفر باندې نه و او کوم اعمال چې کول هغه اجر به ورته میلاویږي دی چې کله روغ و بدن روغ او کوم اعمال کول د هغې اجر به ورته بیا هم میلاویږي نو دویم نصیحت څه شو صحت او فارغه وخت صحت او فارغه وخت د غنیمت وګڼئ مسلمانه دریم نصیحت دا دی القبر صندوق العمل دریم نصیحت زما ټولو ته دا دی چې قبر د عمل صندوق دی قبر د عمل صندوق دی انس بن مالك حديث يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد
یو سړی چې قبر ته وړی کېږي نو څو شي نه پسې شاته رواني 3 2 تې واپس شي او یو پاتې شي يتبعه أهله وماله وعمله أهل وسر رواني مال أو عمل أهل كدنا خپل خپلوان ټول رالو دنه په مال کې دنه اګاړي نوکران نوم دبدبا روب سکیورټي چې سری زیاده وسره جي قبر ته او عمل دو واپس شي فيرجع أهله وماله أهل واپس شي خپل خپلوان واپس شي ملګري واپس شي او پاتې څه شي ويبقى عمله عمل پاتې کېږي او مال واپس شي مال او اهل او عيال ده هر څه واپس شي عمل پاتې شي زه درته دا وایم قبر د صندوق قبر صندوق دی د عمل څه معنا ده دې جملې دغه شان د عمل خوندي کېږي په دې قبر کې نو چې ته څومره په دې صندوق کې عمل ډېرول غواړې اوس موقع د ډېرولی شي ها دا صندوق دی که نه موږ وایو قبر صندوق د څه دی عمل همدې قبر له به ته ځې د خپل عمل سره به ملاقات هلته کې او ستا مرضي ده چې ته څنګه عمل په هغه قبر کې غواړې چې رئیس سره ملاقات وکړې کوی ستا مرضي ده چې څه کوې کوه او عمل به ملاویږي تا سره په قبر کې حدیث کې راځي چې مؤمن چې کله په قبر کې یو د ده نه سوال جواب وشي په ده پسې یو سړی راشي ښایسته شکل والا ښایسته خوشبو ترې روانې وي ده ورته وایي چې ته خو ډېر ښایسته شکل والی دا مخ دې داسې زیری راوړي ډېر ښکلي مخ والی ته څوک یې وایي زه ستا هغه نیک عمل یم او بد عمله چې کله په سوال جواب کې ناکامه شي نو په ده پسې یو سړی راشي بدرنګه بدبویه دی ورته وایي ته څوک یې ته خو د دې مخ نه دې دا شر ساسي سم شري انسان ښکاري ته خو ډېر بد شکله یې ته څوک یې وایي زه ستا هغه بد عمل یم نو ما ته اوس د درېم نصیحت دا کوو چې القبر صندوق العمل قبر عمل دی د صندوق دی د عمل او دې صندوق ته به ته ځي او عمل دې مخکې نه لېږلی او ستا خپله مرضي ده چې د څنګه عمل سره ته ملاقات کول غواړې هغه ستا خپله مرضي ده چې د څنګه عمل سره ته ملاقات کول غواړې خو راځي به لازم دا مرګ به موږ له راځي او لازم به هغه صندوق ته ځو یا من بدنیاه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغته والقبر صندوق العمل شاعر دا خبره کړې یا من بدنیاه اشتغل هغه چاته وایم چې په دنیا باندې مصروف او په دنیا کې نښتی وغره طول الأمل او اوږدو اوږدو امیدونو دوکه کړی الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل مرګ ور اچانک راځي مرګ څه راځي اچانک راځي او قبر بیا صندوق دی د عمل عجیبه خبره ده چې موږ ته دا پته دی چې مرګ را روان دی او قبر دی او الله ته مخامخ کېده دي او بیا موږ څه محنت او کوشش نه کوو یو شاعر دا خبره کړې ده او بعضو کتابونو کې د دې نسبت علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته شوی دی پای کې د دې ډېر ښایسته اشعار دي ډېر ښایسته اشعار انسان د زړه سره ژوندی کېږي وایي تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر ويتزود من التقوى ځان سره د تقوا توخه ډېره کا سفر باندې سړی ځي که نه نو توخه ځان سره وړي که نه نو ځان سره توخه ډېره که د څه شي د تقوا فإنک لا تدري هېڅ پته تاته نشتي چې کله دا شپه راشي هل تعیشو الی الفجر چې سهاره پورې به پاتې شي که نه فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري
ډېر داسې ځوانان دي وایي ډېر داسې ځوانان دي چې سحر پې هم راځي ماښام پې هم راځي او هغه ښه بې پروا دی او لوبې کوي او ټوغې ټقالې او خنداګانې او بل طرف ته کفن تیارېږي او د ده پزه نشتې دا کم کفن چې خرڅېږي د کفن په د کم دکان کې چې را کفنونه خرڅېږي دې کې څه پته لګي روان کفن د چا دی کیدای شي یو کفن اوس تیارېږي او هغه زما وستایي کیدای شي که نشي کېدی کوم ځای کې چې مړي لامبئ او کفن تیار کیدي چې یاره روان کس له به دا کفن ورکوو کیدای شي هغه کوم تیار کفن چې ایښودی دی هغه په موږ کې رچوي او موږ په دې دنیا کې داسې مصروفه یو وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر او ډېر روغ پکې بغیر د بیمارۍ نه مړه شو مطلب دی چې د بیماري او د مرګ داسې لازم نه دی چې دا به یو ځای ډېر روغ بغیر د بیمارۍ نه مړه شو او ډېر بیماران اوږده اوږده زمانه ژوندي پاتې شو وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر او ډېر ماشومانان داسې وو چې د خلکو امیدونه وو چې د دوی عمر به ډېرېږي او دی به دا کوي او دی به دا کوي وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر او د هغو ماشومانانو بدنونه هغه مو د قبر هغه تیارو ته کوز کړی شوي دي نو چې د ماشوم بدن دا د قبر تیارې ته کوز کړی شو نو زما او ستا دې بدن له ولې څه چل دی که زموږ په باره کې څه استثنایي خبر راغلی دی چې نه دوی خیر دی نه نو قبر ته د تلو دا وخت نامعلومه دی او هېڅ پته نه لګي چې کله به زما او ستا نمبر یو د قبر د تیارو ته هم دننه کوي نو عمل وکړه چې څومره کولی شي ویې کا ځکه چې قبر چې دی هغه څه دی هغه صندوق دی د عمل حدیث کې راځي کنه امام ابن ماجه راوړی إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته کله چې یو مؤمن مړ شي نو په ده پسې کمې نیکیانې په ده پسې روانې د مرګ نه بعد کم عمل دی چې هغه جاري علما علمه ونشره چې علم یې زده کړی او بیا یې نورو ته ښوولی وولدا صالحا ترکه نیک عمله بچی شاته پرېښودی ومصحفا ورثه چاله قرآن ورکړی او مسجدا بناه یی جماعت جوړ کړی او بیتا لابن السبیل بناه یی د مسافرو دپاره مسافرخانه جوړه کړي او نهرا اجراه یی یو وله روانه کړي او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحیاته یا هغه صدقه چې د په ژوند کې د صدقه ورکړې وه په داسې حال کې چې دی روغ رمټو یلحقه من بعد موته د هغې اجر ورته بیا د مرګ نه بعد ومیلاویږي نو اوس چې څومره کوشش کولی شي ویې که څومره محنت کولی شي ویې که دغه صندوق دی د عمل او ډکوی چې څومره یې ډکولی شي او بیا ګوره هېڅ پته نه لګي هېڅ پته نه لګي اکثر که تاسو لیدي د مشرانې ښځې کور کې صندوقونه هلته پراته وي نو ډکوي یې د دې بړستنو نه او کمبلو نه او سامانونو نه او دا هېڅ پته نه لګي که میلمه راشي هېڅ پته نه لګي که موسم بدلی شي هېڅ پته نه لګي که دو شي که دو شي زه هم دا یم هېڅ پته نه لګي د مرګ نو دغه صندوق د عمل ده دا ښه ډک که چې څومره یې ډکولی شي ډک که نن بازار هم شتي نن سامان هم شتي نن د سامان اخیستو دپاره مال هم شتي او وخت هم شتي او هر څه شتي سبا به هېڅ هم نه وي سبا به صرف حسابي او عمل به نه وي د درې نصیحتونه شو باقي انشاءالله بیا به چې د سبا بله موقع باندې هغه نصیحتونه وکړو خو په ننني کې درې کم
کن فی الدنیا کأنک غریب، په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه ناشنا تېرېدونکی یا مسافر. اغتنم الصحة والفراغ، روغ صحت او فارغ وقت دا غنیمت وګڼه. دریم القبر صندوق العمل، قبر دا صندوق دی دا عمل. الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله باقي نصیحتونه به بل مجلس کې وکړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې د آخرت لپاره څه محنت او کوشش وکړو. او الله دې موږ ټولو ته د آخرت هغه مرحلې او هغه سختې د الله اسانې کړي، او په کومه ورځ چې موږ باندې مرګ راشي او بیا هم قبر ته وړي، نو په هغه ورځ دې الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.